أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. د نوراني قاعده اولي تختی اول درس شراغلاست. په دې درس کې موږ تاسو الفبا پیژنو، دا غوي کیفیتونه پیژنو، دا غوي مخارج یا کورونه پیژنو چې مثلا الف په کوم ځای کې ویل کیږي، با په کوم ځای کې ویل کیږي، دا غوي ډکوالی او تشوالی پیژنو چې مثلا کوم حرف ډک او کوم تش ویل کیږي. نو په درس شروع کو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول حرف الف دی. څنګه؟ الف الف الف. ځینې کسان دې ته الف وایي. په عربي کې پښتو پې نسته، دا باید الف ونه ویل سي، الف ویل سي. الف. څنګه؟ توجه وکړئ. الف الف. دا الف په کوم ځای کې ویل کېږي؟ د خولې دننه په خالیګاه کې ویل کېږي. د خولې دننه د خالیګاه چې ده دلته ویل کېږي. او د الف کیفیت څه دی؟ باید لنډ ویل سي، چسپ ویل سي، وچ اواز باید ورکول سي. نو الف الف اوږد باید نه سي چې الف، دا غلط دی. څنګه؟ صحیح څنګه؟ الف. ورپسې با. ځینې کسان یې ته بې وایي. بې هم صحیح ده، خو په عربي کې با ورته وایي. نو باید چې عربي زده کړو. با با. دا په کوم ځای کې ویل کېږي؟ دا د دواړو شونډانو د لانده ځای څخه ادا کېږي. با با با. ورپسې تا. تا ځینې کسان یې تی بولي. تی هم صحیح ده. په پښتو کې تی، په عربي کې تابه چې عربي زده کړو. نو تا تا په کوم ځای کې ویل کېږي؟ دا بیا د ژبې څوکه او د مخ د لوړني د مخ د پورته غاښونو دي، د مخ د دوو غاښو د بیخو سره. چې کله د ژبې څوکه د پورتني دوو غاښو د بیخو سره ولګېږي، دلته تا ویل کېږي. تا تا. ورپسې ثا. ثا په کوم ځای کې ویل کېږي؟ ثا ځینې کسان یې ثې بولي. ثې هم په پښتو کې ثې، په عربي کې ثا. نو ثا یې وایو. ثا. دا وایي چې کله د ژبې څوکه د پورتني د مخ دوه غاښو د څوکو سره یو ځای شي. د ژبې څوکه چې کله د پورتني د مخ دوه غاښه، د لوړ غاښونه دي، د مخ دوه غاښه، چې کله د ژبې څوکه د دغه غاښو د بیخو سره یو ځای شي، دلته ثا ویل کېږي. څنګه؟ ثا ثا ثا. ورپسې جیم. جیم په کوم ځای کې ویل کېږي؟ دا چې وایي کله د ژبې منځ او د هغه مخامخ پورته تالو، د ژبې منځ او د هغه مخامخ پورته تالو. جیم جیم. دا باید جوم ونیسي، جوم نه دی، دا جیم دی. جیم. درې الفه بیا کشوو ځکه چې مد لري دلته په رسمي خط کې. جیم جیم. ورپسې ح. دا پښتو کې ځینې کسان یې ح بولي. ح هم صحیح ده، خو عربي کې ورته ح وایي. نو څنګه؟ ح ح. دا به د ستوني د منځ په حصه کې ویل کېږي. د ستوني د منځ حصه، د ستوني په مابینځ کې ویل کېږي. ح ح ح. خو نرم حرف دی. ورپسې خا. بیا ډک حرف دی، او دا به د ستوني هغه برخه چې د خولې یو طرف ته نږدې وي، یعنی د ح د مخرج څخه لږ څه د خولې یو خط ادا کېږي. د ستوني هغه برخه چې کله د خولې یو طرف ته نږدې. ځینې کسان یې خې بولي، خو په عربي کې خا ده. په پښتو کې صحیح ده، خې ورته وایو، خو په عربي کې خا. خا خا خا. ډک حرف دی. د دې د ویلو په وخت کې باید شونډان ټول نه سي. خا خا. ورپسې دال. دال. دال په کوم ځای کې ویل کېږي؟ دا به د ژبې څوکه او د مخ د پورتني دوه غاښو بیخونه، دا لکه د تا مخرج چې کله د ژبې څوکه د پورتني د مخ د دوه غاښو د بیخو سره ولګېږي. دال دال. په پای کې لام لري، رسمي خط کې وګورئ. دال دال. ورپسې ذال. ذال لکه د ثا مخرج. د ثا مخرج مې په یاد دی، وایي چې کله د ژبې څوکه د پورتني د مخ د دوه غاښو د څوکو سره یو ځای سي، دلته ذال ویل کېږي، لکه د ثا مخرج. ذال ذال ذال. ورپسې را.
را په کوم ځای کې ویل کېږي؟ را وایي کله چې د ژبې کناره او د حافې یو څه حصه د مخ د دوه غاښو بیا د ورپسې غاښ دغه 1 2 3 4 د 15 غاښونه نه دي د مخ د غاښو حساب وکړئ 1 2 3 4 15 دا غاښو د ورویو سره د تالو سره ټکر وخوري دلته را ویل کېږي. د ژبې حافه د ژبې د څوکو یو څه دی خواته د ژبې د نس خواته دغه حصه حافه بولي. انشاءالله د مخارجو په درس کې دا په تفصیل سره ووایو. نو وایي چې کله د ژبې کناره او د حافې یو څه حصه د مخ د دوه غاښو بیا د پسې غاښ او د پسې غاښ د غاښونو د حساب کوي د 4 15 غاښه دلته چې کله دغه د ورویو سره مایل مخامخ تالو سره ټکر وخوري دا غاښونه دغه ژبې حصه دلته را ویل کېږي. څنګه را ډک ویل کېږي. ورپسې ز به وایي د ژبې سر او د کښتني د مخ دوه غاښو کناره چې د مخ د دوه غاښو سره یو ځای سي. ګوره 3 خبرې دي. د ژبې سر او د کښتني د مخ دوه غاښو کناره او د مخ د دوه غاښو یو ځایوالی دلته ز ویل کېږي. څنګه ز ځینې کسان ته ز وایي خو په عربي کې ز ورته ویل کېږي. ز ورپسې سین لکه د ز مخرج عین له ژبې سر د مخ د کښتني د مخ دوه غاښو کناره چې د مخ د دوه غاښو سره یو ځای شي دلته سین ویل کېږي. سین ورپسې شین لکه د جیم مخرج څنګه وایي کله چې د ژبې منځ او دغه مخامخ پورته تالو د ژبې منځ او دغه مخامخ پورته لوړ تالو سره چې ولګېږي دلته جیم ویل کېږي. نو شین هم هلته ویل کېږي. شین ورپسې صاد لکه د ز مخرج څنګه کوم ځای وایي کله چې د ژبې سر او د کښتني د مخ دوه غاښو کناره د مخ د دوه غاښو سره یو ځای شي دلته ز ویل کېږي. نو صاد هم په هغه ځای کې ویل کېږي. صاد په صاد کې 3 خبرې دي. باید اواز یې ډک سي، وخت پر تېر سي، شپېله کې پنډ نسي. که په صاد کې شپېله کې پنډ نه سي د صاد او د سین فرق نه کېږي. نو باید شپېله کې پنډ او وخت پر تېر سي. د وخت په تېرېدو د شپېله کې پنډېږي. نو څنګه توجه وکړئ. صاد ورپسې ضاد چیرې ویل کېږي؟ د چپه طرف لوړ غاښونه چې دي د دغه د پای 15 غاښه د پای د چپه طرف د پای 15 غاښه چې کله د مخامخ د ژبې د بیخو سره ولګېږي نو کله چې د چپه طرف د لوړني د 15 غاښونه برابر د دغه ژبې د بیخو سره ولګېږي دلته ضاد ویل کېږي. څنګه توجه وکړئ. ضاد ورپسې طا په کوم ځای کې ویل کېږي؟ طا لکه د تا مخرج او د دال مخرج، یعنی کله چې د ژبې څوکه او د پورتني د مخ دوه غاښو بیخونه سره یو ځای شي. طا خدا به ډک ویل کېږي لکه ضاد. طا د ډکو حروفو د ویلو په وخت کې باید شونانه ټول نه سي. ورپسې ضا لکه د ثا مخرج، یعنی کله چې د ژبې څوکه د مخ د دوه غاښو د پورتني د مخ دوه غاښو د څوکو سره یو ځای سي دلته ضا ویل کېږي. څنګه توجه وکړئ. ضا ځینې کسان یې دلته ضا وایي، دا ضا نه ده، دا ضا ده. ضا ورپسې عین په کوم ځای کې ویل کېږي؟ عین لکه د ح مخرج، یعنی د ستوني د منځ حصه د ستوني د مابین څخه ادا کېږي. دلته توجه وکړئ. عین ورپسې غین، دا به ډک حرف دی. غین لکه د خا مخرج، د ستوني هغه حصه چې د خولې طرف ته نږدې وي.
څنګه غین غین غین. ورپسې فا، ځینې کسان یې فې بولي، فې هم صحیح ده خو په عربي کې فا ده. نو فا فا په کوم ځای کې ویل کېږي؟ دا لوړ د مخ دوه غاښه او د لاندې شونډانو نس، دلته فا ویل کېږي. فا فا فا. ورپسې قاف. قاف چیرې ویل کېږي؟ وایي د ژبې بیخ او لوړ تالو. کله چې د ژبې بیخ د لوړ تالو سره ولوموښلي دلته قاف ویل کېږي. څنګه؟ توجه وکړئ. قاف ډک حرف دی. قاف. د ډک حرف د ویلو په وخت کې ژبه د تالو خواته زور وي. قاف قاف. ورپسې کاف نرم حرف دی. کاف وایي د قاف د مخرج څخه لږ کښته د خولې و طرف ته. د قاف مخرج چې په کوم ځای کې ویل کېږي د هغه څخه لږ کښته د خولې و طرف ته دلته کاف ویل کېږي. څنګه؟ توجه وکړئ. کاف. ځینې کسان یې کاپ وایي. کاپ نه دی، دا کاف دی. کاف پای کې فا ده، پې نه ده. کاف کاف کاف. ورپسې لام. لام چیرې ویل کېږي؟ وایي د ژبې کناره او د حافې یو څه حصه. حافه موږ څه وپېژندل؟ د ژبې کناره او د حافې یو څه حصه چې د مخ ته دوه غاښو، بیا د پسې غاښ او د پسې غاښ چې کله د وروي سره مایل ټکر وخوري. د ژبې کناره چې کله د حافې د یو څه حصه او د مخ ته دوه غاښو، بیا د پسې غاښ او د پسې غاښ د دوه غاښو د وروي سره چې کله ولګېږي دلته لام ویل کېږي. لام لام لام. ورپسې میم. میم وایي د دواړو شونډانو د وچ ځای څخه ادا کېږي. میم 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 میم. ورپسې نون. نون په کوم ځای کې ویل کېږي؟ وایي د ژبې کناره او د حافې یو څه حصه چې د مخ د دوه غاښو، بیا د پسې غاښ او د پسې غاښ د وروي سره مایل ټکر وخوري دلته نون ویل کېږي. نون نون نون. دلته باید یو خبر وکم، هغه دا چې د را په مخرج کې او همدارنګه د لام په مخرج کې چې کله دغه 15 غاښونه د 4 غاښونه مثلا زګوره د مخ غاښ، بیا د پسې د 2 غاښه، بیا د ناب غاښ او د 4 غاښونه، یعنی د را او د لام په مخرج کې د را او د لام په مخرج کې دلته 4 غاښونه برخه اخلي، 4 غاښو څخه ادا کېږي. خو د نون په مخرج کې دلته 3 غاښه دي، د مخ غاښ، د پسې او د پسې غاښ، بس 3 غاښه. نو نون. ورپسې واو. واو چیرې ویل کېږي؟ وایي د دواړو شونډانو د ناتمام یو ځای کېدو څخه. واو واو واو. ورپسې ها. ها په کوم ځای کې ویل کېږي؟ ها د ستوني هغه اخیره برخه چې د ځیګرو خواته نږدې، یعنی ځیګر سره کېږي، د ستوني هغه برخه چې د ځیګرو خواته نږدې. ها ها ها. ورپسې همزه. همزه لکه د ها مخرج یو ځای ویل کېږي. ها په کوم ځای کې ویل کېږي؟ د ستوني هغه حصه چې د ځیګرو خواته نږدې. همزه هم هلته ویل کېږي. همزه همزه همزه. ورپسې یا. یا لکه د جیم مخرج. جیم مخرج کوم ځای و؟ چې کله د ژبې منځ او د هغه مخامخ پورته تالو دلته یا ویل کېږي. یا یا یا. او همدارنګه یا یا یا